کوم سلام. یو ورور پوښتنه کوي که سړی د خپلې ښځې سره لیواتت وکړي نو نکاح یې خرابېږي که نه خرابېږي؟ نه وروره، نکاح یې نه خرابېږي، حرامه ده وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسه. سلام. یو ورور پوښتنه کوي، ممکن ورور پاکستانی ورور، د محترمه مثلا یو دکاندار د هغه بل چاته ووایي چې ته ما ته ګاک راوله او که د 1 لک رانه سودا وکړه دومره روپۍ تاته در کوم، او که 50,000 یې وکړه دومره تاته در کوم. جایز ده وروره، دا جواز لري. دا سمسره دلالي، دا کمیشن موږ ورته وایو عربي کې، سمسره او دلالي ورته وایي، جواز لري وروره. الله دې ښه لره. علیکم سلام. محترمه تا ویلي چې د موټر یا د غټ ټیلر موټر په د ګاډۍ باډۍ کې لمونځ کول څرنګه دي چې پاک وي، معنا ضرورت وي، نور جیده وي؟ صحیح ده وروره، پروا نه کوي، صحیح کېږي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. کښتۍ کې لمونځ صحیح کېږي وروره. دا هم همغسې ده، هغسې عاجله ګاډۍ کې نو چې ګاډۍ هم ولاړه ولي مونځ پکې صحیح کېږي وروره. الله دې جوړ لره. علیکم سلام. محترمه تا ویلي چې یو سړی د مځکه لري، سودخور ده، دغه د مځکه یا په پیسو اخلم یا یې مفته راکوي، نو مځکه خو به په سود باندې نه یې ګټل سوي وروره. نو که دا مځکه هم د سود مځکه ده، که مځکه د سود بیا خو تقوا دا ده باید نه سي، او که مځکه د سود نه وروره د مال نور مال د سود بیا جواز پې لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو نصرت وکړه. یو ورور پوښتنه کوي چې غواګانو ته د پیچکاري ورکول د بلاربېدلو دپاره څرنګه ده؟ محترمه جواز لري. دغه دې ته لقحه مصنعه وایي، یعنې هغه پیچکاري چې صنعتي جوړې سوي وي. بیعې هم جواز لري او غواګانو ته یې ورکول هم جواز لري وروره. علامه دکتور زهیلي په المعاملات المالیه المعاصره کتاب کې ذکر کړی ده. الله دې جوړ لره وروره.